السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پښتو سکیچ زده کړې ته په خیر راغلاست. په دې برخه کې تاسو ته د کمپوننټونو په سلسله کې د شیرډ پریفرنسز یا د ډیټا د ثبتولو کمپوننټ په باره کې معلومات درکوو چې څنګه کولی شو هغه استعمال کړو. نو دلته موږ درې بټنې جوړې کړي، یو ډیټا ثبت کړه، او ډیټا راکړه، او ډیټا حذفول. نو پورته مو یو ایډیټ ټیکس ورکړی، لاندې مو هم ایډیټ ټیکس ورکړی. نو که چېرته موږ غواړو ډیټا ثبت کړو، په پورته ایډیټ ټیکس کې یو خط لیکو او بیا ډیټا ثبت کړو. ډیټا ثبت کړه، چې کله ډیټا ثبت کړه نو ډیټا ثبتېږي، او که په دې لاندې دوهمې بټنې باندې کلیک کړو نو ډیټا بېرته ښکته هغه کې چې موږ کومه ثبت کړې ده هغه ثبتېږي. او اخري بټن چې د ډیټا حذفولو هغه بیا په هغه باندې ډیټا حذفېږي. نو لومړی موږ ډیټا ثبتوو. نو دغه دریم بلاک چې ده د سیټ ډیټا کې دغه بلاک دلته راخلو او دغه ځای کې هماغه کوم کمپوننټ چې موږ جوړ کړی ده هماغه انتخابوو. په دغه ځای کې موږ یو کلي ورکوو، په هغه کې مثلا ډیټا دا مو چې کله ورکړ، اوس دلته په د آخر کې تاسو ته دلته یو جیټ ټیکس یعنې جیټ ټیکس راخلو، یعنې د لومړي ایډیټ ټیکس کوم متن چې موږ هلته لیکل سوی ده هغه راخلو. نو ایډیټ ټیکس یو انتخابوو. دا مثلا اوس موږ ډیټا ثبت کړه، په دغه باندې ثبت شوه. په دوهم کې چې ده مثلا ډیټا راکړه، مثلا اوس دلته موږ راخلو کمپوننټ برخې ته راځو، یو لومړی ویوز برخې ته راځو، مثلا سیټ ټیکس همدغه دوهم ایډیټ ټیکس، او په هغه کې بېرته راځو کمپوننټ برخې ته او دلته دغه کې راخلو. په دغه ځای کې لیکو مثلا ډیټا، یعنې په کوم شی مو چې په ډیټا کې ثبت کړي هغه بېرته موږ ته راکړه. نو دلته مو دا هم ولیکه. اوس که چېرته غواړو موږ څه نه وي ثبت کړي او موږ ته خبرتیا راکړي چې تاسو ډیټا نه ده ثبت کړې، نو اوس راځو په دغه ځای کې دا لومړی بلاک چې د بل رنګ چې ده دغه راخلو او دغه ځای کې لیکو ډیټا، یعنې شیرډ پریفرنسز غفاري کنټینټ که موجود و ډیټا. نو سیټ ټیکس ایډیټ ټیکس مثلا دغه ډیټا ته دی، دغه ټیکس ایډیټ ټیکس ته دی دا ډیټا کور نه کړل شي، نو دا خبر دې موږ ته راکړل شي چې تاسو ډیټا یعنې دې ډیټا نه ده ثبت کړې. نو دا مو هم ولیکه. اوس راځو ډیټا حذفول، هغه هم خپل بلاک لري، ریموو ډیټا. هلته به تاسو ولیکئ مثلا کې بیا ورکړئ ډیټا. کمپوننټ برخې ته راځو، اخري بلاک باندې ریموو ډیټا کې، یعنې شیرډ پریفرنسز دا کمپوننټ په دغه کلي باندې چې کومه ډیټا ثبت ده، یعنې مثلا ډیټا باندې مو ثبت کړې دا دې ریموو شي. نو دا و د شیرډ پریفرنسز ټول کار. اوس که تاسو سر نه وي پرې خلاص شوی، انشاءالله د اپلیکیشن په نصبولو سره مو سر پرې خلاصېږي. نو اپلیکیشن رن کوو او ویډیو سټاپ کوو. نو اپلیکیشن مو نصب کړ او خلاص مو هم کړ. ایډیټ ټیکس دلته اوس مثلا موږ یو څه لیکو، السلامو یو شی لیکو، ډیټا ثبت کړه. نو ډیټا به ثبت شوه. اوس مثلا اوس بېرته په ډیټا راکړه باندې کلیک کوو، اپلیکیشن مو بېرته ایسته مو هم کړ، مثلا چې ډیټا موجودېږي که نه، ډیټا راکړه باندې نو ډیټا نه ده ثبت شوې. بېرته ګورو چې په سکیچویر کې کوم مشکل مونږه پرېښی. دلته مو جیټ ټیکس اکټیویټي جیټ ایکسټرا کې دا مو دلته ایښي، نو دا باید لرې کړو او له شیرډ پریفرنسز برخې نه باید دغه بلاک راواخلو. مثلا شیرډ پریفرنس جیټ کې دا دلته به غفاري انتخاب کړو، هملته به ډیټا انتخاب کړو. نو مشکل حل شو. بېرته اوس بیا دلته لیکو ډیټا، اوس راځو اوس اپلیکیشن رن کوو، بېرته مو سټاپ کړ اوپن. اوس دلته مثلا موږ چې کوم مخکې ثبت کړی ده هغه باید موږ ته په ډیټا راکړه باندې راسي. اوس مثلا موږ ته بېرته راکړه، که اوس همداسې بېرته ختم کړه، اوس ګوره دا بېرته ایسته کړو او بېرته په ډیټا راکړه باندې کلیک وکړو نو نه یې راکوي. مثلا ډیټا مو نه ده ثبت کړې. او که بیا اوس مثلا دلته یو شی ولیکو،
همداسې بېرته اوس موږ سره دا ثبت کړه، اوس بېرته ډېټا راکړه، بس بېرته هماغه کومه ډېټا چې موږ ثبت کړې وه هغه راکړه. که اوس موږ سره اپلیکیشن بند او خلاص هم کړو، هر څومره هغسې پرې وکړو هغه بېرته موږ ته راکوي. نو تر بلې ویډیو پورې مو په لوی الله جل جلاله سپارم. د